السلام علیکم. اجیاکا شه وم بخیر دی تشه کور کشنم چند شدی تشه دانو مرا باندې نشه لاس شو په خوا به ویلې په خوا خلک ویل ورته دا شي تللی ګرځي اوس دغه شی دی اوس ویډیو جوړوي نو دا وخت نشه اوس دغه شی دی چې ستې غږ ستې در دنیا اوري نن چې دا دنیا دلته راځي دا شی په برکت راځي نن چې ستې دا مشکل حل کېږي دا ستې در دنیا کتلی دي دا ستې غږ دنیا اورېدلی دي دا کلي دردونه تکلیفونه ژړاوي دغه شیان یې اورېدلي او دا شی رسولي دا شی رسولي دا چې دی دا چې خلکو ویل ول دا مه کوئ ستې درد یې پتلي کې پټاوئ دا ستې درد یې دنیا ته نه ښکاره کوئ چې اوس یو سړی وایي مور وایي چې بچی وژاړي بیا ته یې ورکوي هغه دغه دی که نو دا ستې ژړا رسوي ستې خوشحالي نو دا شی نه دی خراب حاصلې کې موږ ته غلط میسج خلکو راکړی دی بس د دې چې ستا په درد زه خبر سم چې ته ناجوړه یې ته وږی یې ستا یو مشکل سه نو بېزال کړم اوه نو دا چې دی د خیر شی دی نو ستاسو نوم چیست دی زما نوم حاجي زکریا زما نوم حاجي صدله بس الله دې ستاسو ته ژوند درکړي چې زه په میدان درې قربان هلته نه کېږي دلې کې کوي چې دلې به د سره د شیدو چای بدل چې ګر سره خالي اوبه راکړي له زموږ دپاره دی دی لکه ابیات ما خالي دا خبره کوله چې دا نن دا خوشحالي الله راوستله پر دا علاقه الله رحم وکړي دا علاقې ته بېرته ورورګلوي قرابت خپلوي په روژه کال دغه شپې د ما سره روغه وه د داخل ښه 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 زما زوی دوی ویشتلی ستا زوی هم پکښې مړ شوی دی یا مړ نه سو بچا سو بچ سو و د اکنواز وویشتي نو دی بیا بل چا وویشتي مړ یې کوي زما زوی بچ سو دی ولاړ نه اوس دا نن چې کوم دا نن چې دا نن د دوی سره زموږ هم په دې کې یو دا خو نه موږ سره قریبان یو په قرابت کې دا ویرو دا اکا زامن یاست د وروڼه یاست اجانب زما اکا و اجانب زما اکا و زما د پلار تربور نو اوس دا نن ورځ دا جوړه چې کېږي خوشحاله یاست ولې نه یو خوشحاله بد ورځ دغه ځای دم باغ دی چې وراوتلو ولې چې د دې لږ را به دې خواته په میدان نه راوړه قربان سم نن خوشحاله یاست ډېر خوشحاله الله دې دغه خوشحالیانې نور هم نصیب کړي الله دې دغه علاقه چې ده دا علاقه نوره له بدبختیو وساتي الله پاک دې دلته د چا د لاسه و چا ته مرګ نه ور نصیب کړي الله دې هر انسان په خپل فطري مرګ الله ورباندې کړي چې روح اسرائیل علیه السلام قبض کړي نه په ګولۍ وویشتل سي نه په چپلاخه نه په ډبر دغسې امن دې و دې علاقې ته خدای راولي امین چې ګوره چې خانانو ملایانو پیرانو سیدان همت وکړي په دا ځای کې هره فیصله کړي نو چې نه یې کوي څه دا هغه خبر ده زموږ ته یې خبر ده ګوره مالې دلته یو وخت شر اوس هم د هغه کور دا کور وکړي زه پر دا ته پر دا باوري دا جنګ اوس ما ولیدی هېڅوک نشته یو ما ولید نو د دا یوه بهیره څه پوښتنه وشوله ویل صاحب مابین کې یو څوک یو ځای ولاړو دوی و څوک دغه سړی ولاړو په دغه ځای باندې ولاړو چې موږ دا جنګ سره داسې وشو داسې وشو داسې وشو بل چې ورغلي ورته ویل ته جنګ کوي او دا تی چې دا جنګ کوي په دال کې څوک وو دوی و د دا سپین ږیرو زوی په دا باوري زه یې او ستا و د ده د دواړو اوس ما د یوه سره سلام نشته د یوه سره دې هم سلام نشته ولستی پر دا باندې چې ما څه چې موږ د داسې پوښتنه وکړو هغه و ما یې پوښتنه وکړه دا خلک را ولاړ شو رالو ماپښین به زه دا ته په کار اخته وم اوداسه له راووتم اودس کوم لس پنځلس کسان رالو راته ودرېدل سلام علیکم دا یوه پوښتنه څه کوم ستا نوم ما صاحب لاغه ویل موږ په تا پسې ګرځو په دا خلکو کې ما یو سړی پېژندی نو یې راته وویلې چې سړی دا خلکو دا جنګ وکړي دا په څه شي وکړي
ما زه به یوه خبره درته وکړم که په ما درواغ وایم نو صحیح دي که درواغ رښتیا راوایم نو به زه درته وکړم یا د خدای په نام رښتیا ما وی خدای غږ نه کوي مخلوق رښتیا نه وایي د یو چا په 200 په 100 ایکړه مځکه کې ته 22 فوټه لار غواړې په اسمان کې ستوری نه لري په مځکه کې شوری نه لري ته د بل په مځکه کې 22 فوټه لار په کومه شرط غواړې ویلې دا سړي ولې زه برمېله روانم دی نو کس و ما دې خدای دې دی چې دی وځې په 50 ما چې ولیدې دی پر دغه ځای باندې د دې شناخته پر دغه لار روانو چاقو یې پر ډبره اچوي هلته چې سره ورغلو یو د ټرکټر له مخه تلي یو د ټرکټر ما ته نه دي معلوم شوي چې دوی څه سره دې چاقو والا وار هغه د مسکین په چوش کې کم دی که دغه سړی نه وای راغلی که د دال پانو پلار نه وای راغلی دا سړی هغه د لمنې زامن یې پرې واخیستل د ځان یعنې ګواښ بېرته پلار وکړي د زامنو پلار وکړي بل نه راغلی یا بل نه دی که نو دا ما ته اوس البته قیاس وکړ ولموږ ته هغه ځای راوښه ما زه د داسې خلک سره نه دا سره تا خلک یې څه په رښتیا که زه بدر شم دوی چې په رښتیا کې زه درم ما دغه کسات پر دغه ځای یې جنګ سره وکړي پر دا ځای یې دی ګزار کړي پر دا ځای دی داسې ولاړ دوی دغه د ټرکټر وتې ویت خلک اوس یې ته یې قیاس وکړه دوی د ما څخه خلاص شي دا یوه برابر غږ وکړو څه کوه سپا رښتیا ووایم د خدای په نام کې یوه خبره ده حالانکې د دواړو سره سلام نه لري د دواړو سره بیا دې هم د الله دپاره رښتیا ویل ورته ویم وویل دوی چې دغه ولاړ بیا چې دوی څه کړي دي هغه یې وکړو ما سره بیا کار نه زه یوه خبره کوم حاجي صاحب وایي هغه صاحب وایي وایي په دا وطن کې څوک رښتیا نه وایي بلکل یې نه وایي زه د دې شاهد یم که دا خلک رښتیا ووایي دا یوه بده مولا که بیا ووینئ دا ګلستان به سهار ته د امن کور وي د امن غېږ به وي دنیا به راځي و دا خوشحالۍ ته دلته خلک رښتیا نه وایي او بل د دې کام مشران منبر عالم پیر ولی مشران سیاستدان سپین ږیري د مرکو د جرګو خلک دا ایمانداري نه کوي دا فساد نه ختموي دا چې فساد ختموي دا نن هم سره یو بل ته لاس ورکړي په ګر دنیا کې ولا که فساد د سیګي د سیماخیل د چې ورسره ولاړ شي په ذات خدای چې سره ختمولی شوی ختم کولی شي ورته غواوې راغلي لکه بله خبره وره د درماندي و د سیګي و د امیرزي و د ګردې قسم په خدای چې په میاشت کې دننه دې کې وشي لیکن چې دوی په صحیح په صداقت په اخلاص ولاړ شي نو دا څنګه وشول دا ډېر چیرې پوسټ دی په دا کې زما ټیکټر وشته شوی دی زما ټرانسفارمر وشته شوی دی زه یوه پیسه د دې څه لیري زه دوی نه تاواني شوی پاتې شو دا نور نو هر یو په موږ کې تاواني شوی بیا دا تاوانونه دا د ده خپلو غواوې تللي دي پسونه یې تللي دي ټیکټر ما لا دا واورېدی پرون ما واورېدل ول د دا یوې خوا سپی دا بلې خوا نیولی و چې ماښام لمر ولوېدی چې ماښام شو لمر ولوېدی دا سپي باندې پټرول وشیندل بس ور یې واچوي په دا توره شپه کې د سپي څه لمبې ولې سپی د دوی یو پاپی و بدبی و دا سپی ورلی دوی ونیوي پټرول پر واچوي د حیوانان سره دا یوه خبره درته کوم دا د خلک چې دي دا ګر وطن پوه دی په ولا چې د موره څه پیدا سي او د یوه کال څه لا پوه دی چې بد څوک ختموي او بد ولې نه ختموي موږ ګرد پوه یو د حاجي صاحب سپین ږیري ګرد خبر یو چې کار په چا کې دی کار په مشرانو کې دی الله حافظ الله حافظ